مولوي امیر خان متقي له خپل ایراني سیال سره ټلیفوني خبرې کړي. سلام ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلاست. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل ایراني سیال امیر عبدالحیان سره په ایران کې د افغان مسافرو او کډوالو پر عمومي ستونزو، وروستیو پیښو، دوه اړخیزو اړیکو، ډیپلوماټیکو استازوالۍ او ډیپلوماتانو د ښه امنیت، سوداګرۍ او اقتصاد او ځینو نورو اړینو موضوعاتو په تړاو ټلیفوني خبرې کړي. همدارنګه یادونه شوې چې په نږدې راتلونکي به یو افغان پلاوی د افغان کډوالو او بندیانو په اړوند موضوعاتو د خبرو کولو په موخه دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د طالبانو مشرتابې له لوري د مخدره موادو د کار او پیر او پلور د بندولو په فرمان خوښي څرګنده کړې او له افغان بزګرانو سره د بدیل په رامنځته کولو د همکارۍ ډاډ څرګند کړی. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.